پیغمبر اسلام په حسن باندې خلکو خپل سرونه ورکړي بل په خپل وجودونه قربان کړي د پیغمبر اسلام حسن یو کړو د پیغمبر اسلام ښکلا یو کړله ځان یې په ورکو مدینه مکه مکرمه کې یو صحابي یو جنۍ باندې مین او په سترګو باندې مین د سترګو سره دا مینه یو ورځ د دوانو جهانو سردار را روانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو په دې کافر هغه وخت کې ایمان یې نه راوړی خو چې داسې وکتل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګو ته یې وکتل چې د محبوب علیه الصلاة والسلام د سترګو ته یې وکتل د پیغمبر سترګې خو داسې نه وي د پیغمبر سترګې چې په ابوبکر باندې پرېوتې نو صدیق یې ترې نه جوړ کړو چې په عمر باندې ته پرېوتو نو فاروق یې ترې نه جوړ کړو چې په عثمان باندې پرېوتې نو سخي سخاوت والا سخاوت ذی نورین ته جوړ کو په حضرت علی باندې پرېوتې نو شجاعت یې احساس کو حضرت بلال باندې چې پرېوتې نو غټ عاشق یې ته جوړ کو په عبد الله ابن عباس چې پرېوتې نو مفسر یې ته جوړ کو په عبد الله ابن عمر چې پرېوتې نو محدث یې ته جوړ کو په عبد الله ابن مسعود چې پرېوتې فقيه فصحابه کې جوړ کو او په حضرت حمزه باندې کاکا جان باندې چې پرېوتې نو سید الشهدا یې ته جوړ کو د سترګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر حسن خو حسن و سترګې صحابه کرام ګوره پیغمبر اسلام د یو سترګې تعریف کوي پیغمبر اسلام سترګې مبارک څنګه وي او بکر صدیق د چا ویل تار پیغمبر اسلام سترګې هغه ویل الله اکبر چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګې پورته کړې او باڼه به پورته شول هغه به څوک چې پیغمبر مخ ته بیا کتلی وي هغه څوک چې پیغمبر اسلام سترګو ته کتلی وي بیا به زموږ سترګې ښکته وي صحابه فرمایي پیغمبر اسلام سترګو کې دننه چې کوم دي سرې چې کوم دي ډورې تللی وي سرې ډورې تللی محبوب علیه الصلاة والسلام او سترګې چې به یې اوچتې کړلې نو د لویو بادشاهانو سترګې به ښکته شولې د لویو شاهانو سترګې به ښکته شولې د دواړو جهانو سردار د سترګې مبارکې خو نه صحابي فرمایي د پیغمبر اسلام سترګې چې مې ولیدلې نورې سترګې رانه هېرې کړې روان شو محبوب علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو د دواړو جهانو سردار هجرت وفرمایي مدینې منورې ته لاړ چې مدینې منورې ته لاړ دا صحابي پسې مدینې منورې ته لاړ نو هغه جینۍ تپوس وکړه چې په ما باندې مین و هغه څه شو پهله خو مدینې منورې ته تلې دی ویل ښه ویل څه ایمان یې راوړو مسلمانه شو ویل ښه ویل دی پسې ستاسو دې ځای نه روان شو دا زنانه پسې روانه شول مدینې منورې ته لاړ د دواړو جهانو سردار مسجد نبوي کې دا صحابي ناست دی چا نه یې تپوس وکړه صحابي ویل هغه ناست دی نو دا جینۍ پسې ورغله فرمایي ورپسې ورغله دې ناست دی الله تعالی ذکر و اذکار کې نو دا پسې ورغله ویل و پلان کې ما پېژنې وکړه زه هغه یم چې دې په سترګو باندې مینې هغه سترګې مې د مکې مکرمې نه تاله مدینې نه راوړې دي نو صحابي ورته چې کوم دی سوی ورته فرمایي و زما واوره ما چې کله د محمد رسول الله سترګې لیدلې دي نو د دنیا ټولې سترګې رانه هېرې کړي دي زه د بل چا د سترګو غلام یم ستا د سترګو غلامي نشته ستا د سترګو بادشاهي نوره نشته زه د بل چا سترګو اخیستی یم زه د بل چا د بړو د لاندې راغلی یم په ما باندې د بل چا نظر پرېوتی دی الله اکبر